السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې موبایل په لمانځه کې بندول. محترم ورور فقها یو قاعده ږدي چې حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که مار ولړم هغه په لمانځه کې لره له وجنه، نو فقها وایي دا په دې وجه باندې دا مرګ روا دی د مارو د لړم په سړی په لمانځه کې لمونځ هم نه په فاسدېږي، نو چې سړی ذهن ور مشغوله کوي. نو فقهای کرام غرض المحتار و حجة التحتوي وایي هر هغه شی چې د سړي د لمانځه شغل ور بدلوي، مثلا که شپږي که بل شي باید ایسته کړي، د لمانځه افساد نه په راځي، ځکه دا دپاره د اصلاح د لمانځه دي. نو سړی چې مار وژني یا لړم وژني دا ولې وژني؟ وایي خدای هلته بیریږي ځینې، نو برای فکر په هغه کې لمونځ خراب سي یا په لمانځه کې خشوع و هغه عاجزي ولاړه سي. نو دی وایي نو چې سړی مار وژني او یا لړم وژني په لمانځه کې، نو دلته خو نو چپلاکه بره اخي بیا بې ټینګ ټینګ په وهي، نو څونه عمل کثیر راغلی، خو لمونځ نه په فاسدېږي. وایي دا دپاره د اصلاح د لمانځه ده. هغه عمل کثیر لمونځ فاسدوي چې په هغه کې اصلاح د لمانځه نه وي. نو اوس دغه موبایل چې تا ته راسي یا بل ملګري ته راسي، اول خو ښه خبره هم دا ده، دلته زه طالبان سره ناست وم، زما طالب ته مال څه ورته وایم، ورته ووایه ورته مسجد ته چې ورځې بندوایه. نو اول خو دغه د طالب خبره ده، سړی مسجد ته ورځي باید ټلیفون بند کړي، نو که یې بند نه کړي نو ځینې هر څه وي، سړی باید ځان عادت کړي. زه خپله که یوازې لمونځ کومه په سفر کې مو مې راوکږم بند یې کړم، دلته خو نو جومات مې نه وي راغاړي، مقتدیان نه یې راپسې، خو عادت غواړي. نو که بیا هم بالفرض خلاص وي ګنټۍ په راسي او بیا دغه د اوس زمانې د سروز ګنټۍ و دغه کړپیان مړپیان، نو بیا دې بند یې کړي، بس څه پروا نه لري، جیب ته دې لاس ور واچي بند یې کړي، ځکه دا اصلاح دپاره د لمانځه د اصلاح په خاطر باندې یا دی بندوي. نو دا مثلا موږ مخکې هم ښه واضحه بیان کړې وه سره له حوالو، او دا چې اوس کور مېلمانه وله، زنانه مېلمانه قربان مو راغلي وه، زه طالبانو سره یم، کتابونه زه سره لري یو، بس دغه فیصله ده انشاءالله الرحمن، بیا به پر دې باندې سره له حوالو رڼا واچوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.